السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې د سفر میاشت را داخلیږي او زموږ په جامعه کې داسې ماحول جوړ شوی دی چې خصوصا په ښځو کې چې دا میاشت را داخله سي نو دوی وایي موږ بیریږو، دا میاشت درنه ده، په دې میاشت کې ودونه نه کوي، کوزدې نه کوي. که یو ښځه بچی په نس کې لري دا دعاوې کوي، وایي خدایه ته خو مې تر دې میاشت وباسه بیا اولاد راکړه. هندي دا ورځ کږي او بده یې بولي، دغه میاشت کږي. محترمه دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړم. مخکې تر اسلام په عربو کې څو عادات وه. یو دا عادت و چې یو کور ته به مرض رالی، دوی به باره کور ته نه ورتلل، ول دا مرض بیا موږ ته راځي، موږ په دې مرض اخته کېږو. دوم یې بدپالي کوله. بدپالي یې داسې کوله چې که په سفر روانو سوی به یې ولیدی، ول بس دا سفر ناسي دی، تاوان کې رالی. که بیا ګیدړه ولیدل بس پر خیر پېښېږو. که وایي څوک مجلس ته رالی باره ول دا ناسي دی. دغه بدپالۍ کې ډېر وي. او دریم یو قسم مرغه چې موږ بم ورته وایو، په عربي کې حمه ورته ویل کېږي. دا چې به پر دیواله کښېنستی، نارې به یې ویلې دي بل بس په دې کور کې څوک مري، بم ناسي دی، د دې پر دیواله باندې یې دغه وکولې، نارې وکولې. یا چې په بدي عربو کې جنګونه ډېر کېدل د جاهلیت په زمانه کې، نو چې څوک مړ سو بیا به نو یو قسم مرغه ګرځېدی، دغه عادي مرغه و یا دا بم مرغه چې هغه به نارې ویلې دي بل دغه مړ یې را ژوندی سوی دی، خپلې وینې غواړي، قصاص غواړي. او دریم دی سفره کول. دا د سفر میاشت یې کږله، واده به یې نه کې کاوه. په دغه میاشت کې به مثلا نور کارونه نه کول، دا میاشت ناسي ده. او یا دا اوښانو ته یو قسم مرض راکلی، دوی به نو باره دا نور اوښان زموږ ټول دغه مرض زموږ په اوښانو باندې پورې نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ صحیح البخاري او صحیح المسلم یو روایت ذکر کړی دی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. نه عدوه سته، نه طیره سته، نه همه سته، نه سفره سته. ګوره د دروس معنا مې درته وکولې چې عدوه دا د مرض انتقال، دغه کږه نه کول. بس په تاسو کام پورې د زه خوله درڅه پټوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا نسته، الله که مرض در وستی خدای چې د مور په نس کې پروت یې هم خو مرض درسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم را کوی کږه نه نسته چې دا پلانکي تور کالي ناسي دي، موږ په دغه نیولي دي، ناسیت نیولي دي. یا دا بعضې وخت یو ښځه راواده سي کور ته، په کور کې مړی اوسي، بل مړی اوسي، وایي دا ناسي ده، بس نو دا ناسي ده، دغه نسته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي وحمه نسته، نه دا د بم مرغه چې اواز کوي پر دا دیوالو خلک یې کږي، هغه خپل ذکر کوي. هغه کتابو کې راځي وایي دا بم مرغه چې ذکر کوي هغه دا وایي، دا کور والا ته وایي له دغه سرای وتونکي یاست، بل سرای لره، دغه سرای باید دوزخ ته ځي، په جنت ته ځي. چې اول وار دا ځای ته رابار سولم، پر دیواله مرغه ناست، داسې د مني هوا وله خړې دوړې وې، معنا موږ کوم نه څوک مېلمانه راغلی وایي هله بم دی، بم دی، هله بم دی، دا څنګه ناسي حالات مال مهما ناسیت نسته. بم څه وایي؟ وایي له دې نوي سرای څه به کډه کوي بل سرای ته چې د هغه بنګلې او د هغه قصر نوم قبر دی، له هغه څخه به یا دوزخ ته ورداخلیږي په جنت. دغه مال راته وایي. او اکثره بم یو قسم مرغه دی، تاسو به نه پېژنئ، چې نوي آبادي اوسي هلته ورځي، او کله چې د چا کره مړی اوسي، یو کلي کې مړی اوسي، دی پیدا سي، هغه دغه نارې وایي چې تی پر مړي غم مه کوئ، تی هم له دنیا تلونکي یاست. هغه زموږ دپاره عبرت واز دی، موږ یې نصیب بولو. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا صفره، دغه د سفر په میاشت کې ناسیت نسته. حدیث صحیح البخاري روایت کړی دی، 5314 حدیث دی.
اوس به راسو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم اول غزا چې هغه غزوة ودان هم بولي او غزوة ابوای هم بولي. ابوای یو کلی دی د مدینې منورې څخه 23 میله لرې دی. اوله غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دغه د ابوا غزا د سفر په میاشت کې کړې ده او په هغه کې ډیر جلیل القدر غټ صحابه کرام سره باقي ډیر عظیم صحابه کرام سره ول. نو د ابوا په غزا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ور سره او بیرغ د حمزه بن عبدالمطلب سره و. هغه بیرغ سپین بیرغ د سیرت کتاب دی السیرة النبویه لابن هشام ډیر غټ تاریخ دی چې په 214 کې دغه عالم وفات شوی دی. دا یوه غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې کړې ده. ګوره جهاد څومره مبارک عبادت دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر په میاشت کې جهاد کې فتح راوړي. بل غزا د بیر معونه ده چې هلته شهیدان هم بعضې وسول. هغه هم د سفر په میاشت کې وله. د سفر په میاشت کې هغه غزا وسول. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خیبر ته د خیبر غزا ته د محرم د میاشتې په اخر کې ولاړی او هغه صلح چې راله یا فتح د خیبر راله هغه فی صفر د سفر په میاشت کې وه. نو آیا که په دغه میاشت کې ناسیت وای په دغه میاشت کې کژوالی وای آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته نه وای ویلي؟ هغه یو روایت بعضی کتابونه ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا ماته زیری راکړي د سفر په وتلو باندې زه به زیری په جنت ورکړم. یو خو بعضې علما په هغه حدیث کې جرحه کوي وایي هغه حدیث نه دی. بعضې علما وایي هغه چې حدیث هغه د سفر پورې تعلق نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دا بله میاشت کې له دنیا څخه ځي. نو انبیا علیهم الصلاة والسلام او اولیاء الله دا د الله ملاقات ته تږي دي. هغو ته تر ژوند مرګ خوند ورکوي ځکه خو یې الله ته به ورسو جنت ته به ورسو. جنت ته بې له مرګه سړی نسي ورکلی. د الله ملاقات بې له مرګه سړی نسي کولی ما سوه د انبیا وسه. یو انبیا په ژوند کې موږ سره لیدلی سي د الله سره. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سودا وله ده ته معلومات الله ورکړی و چې په دا بله میاشت کې به بیا ته له دنیا څخه ځې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې ژر ولاړ سم له دې فاني دنیا څخه باقي دنیا ته. دغه که حدیث هم سي د هغه مطلب هغه دی. سیرة نبویه د ابن هشام صفحه 406 او 401 دارالکتب علمیه چاپ دی. او دغه رنګه روح البیان صفحه 428 د سورتبه کې دغه تیمزغن د ښه تفصیل ورکړی دی جلد نمبر 3. او دغه رنګه مولانا عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه مبارک ما ثبت للسنه فی ایام السنه صفحه 15 بیا تر 45 پورې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمینو دا بعضې خلک چې په دغه میاشت کې کالینه اغوندي یا نور چمونه کوي دا ټول فالتو کارونه دي. لکه څنګه چې مې په سر کې درته وویل چې درنه میاشت، درنه ورځ، دروند لباس، ناسي لباس، ناسي میاشت، ناسي ورځ، ناسي اندام، ناسي جوارح هغه دي چې نافرماني په وسي. ټولې میاشتې ښې دي خو کومه میاشت که تا په ګناه کې تېره که ستا په حق کې هغه میاشت نو بده سوه. که تا په کومه ورځ کې ګناه وکول هغه ورځ ستا په حق کې بده سوه ځکه تا بد اعمال کې وکول. نو ښه د میاشتو هغه ده چې اطاعت کې وکړي. د روژې میاشتې خو د فضیلت په قرآن ثابت دی. قرآن راته وایي په هغه کې ورځ ده یا شپه ده لیلة قدر خیر من 1000 شهر.
په هغه شپه باندې چې ته په معصیتو په نافرمانیو په ګناهو اخته ستا په حق کې بده شوه. نو محترمینو راځئ په طاعت او په عبادت ټولې میاشتې ولمانځو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.